د کندوز امنیه قومندانۍ چارواکي په دې ولایت کې د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور د 8 تنو مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکوي. امنیتي چارواکي وایي دا کسان د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې مدیریت لخوا د غلا، اخلاقي فساد او د الکترونیکي جرمونو په تور د ښار له بیلابیلو سیمو نیول شوي دي چې اوس مهال د پولیسو تر لومړنیو څېړنو لاندې دي. تاسو ولیدل چې د کندوز ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت 8 تنه د مختلفو جنایي جرمونو په تور نیولي وو. نو په همدې اساس موږ د کندوز ولایت ټولو مجاهد پروره ولسونو ته ډاډ او اطمینان ورکوو. هغه کسان چې دغه ناوړه عملونه ترسره کوي هغه به نیسو او د قانون منګولو ته به یې سپارو. د کندوز ولایت د قومندانۍ امنیه د جنایي جرایمو مدیریت 8 کسه په مختلفو نوعه جرایمو نیولي دي او اوس فلحاله په نظارتخانه کې دي چې د هغوی مختلفو نوعه جرایمو څخه غلا او ارتباطات نامشروع یعنې فساد اخلاقي ورته وایي او دغه رقم فساد الکترونیکي په دغه رابطه دغه 8 کسان اوس فلحال زموږ سره په نظارتخانه کې دي او دوی نیول شوي دي. زه محب الله د کندوز اوسیدونکی د فساد اخلاقی په طور گرفتار شدم. اسم قادر باشنده ولایت قندوز و اتهام سرقت گرفتار. شهر محمد منوم دا اوسیدونکی د ولایت یم او د غلا په تور دا مجرمین په داسې حال کې نیول کېږي چې امنیتي ځواکونو تر دې مخکې یو شمېر نور مجرمین هم د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي وو.